سلامونه جوړ په خیر د ستار شاین درنو لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. نننی مېلمه مو یو داسې شخص دی چې د ټیک ټاک په نړۍ کې پر خپلو ویډیوګانو او تخلیق لکونه څارونکي پیدا کړي دي. بلال الکوزی صاحب خپل فکر، تخلیق او نوښت سره هر ورځ خلکو ته خوښي او مثبت فکر ورکوي. راځئ د ده له خولې واورو چې د دې سفر کیسه یې څنګه پیل شوې ده او تر دغه ځایه څنګه را رسېدلی دی. بلال الکوزی صاحب لومړی خو ستړی مه شي او هر کله راشي. قربان دې شم، خوشحاله اوسې. لومړی تاسو ته سلام، بیا کتونکو لیدونکو ته ټولو ته سلام، په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. ډېر زیات مننه الکوزی صاحب محترم. رابو شو ستاسې دغه کیسې ته به ورننوځو، دغه سفر به له پیله تر پایه راواخلو. الکوزی صاحب د لومړۍ پوښتنې په ډول که دا راته ووایي چې د ټیک ټاک نړۍ ته څنګه را داخل شوئ او دغه کیسه مو څنګه پیل شوه؟ حقیقت خبر وکم ځکه چې په دې کې شرم نشته. اول خو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دغه مبارک فرمایلی دی د نړۍ په بهترینو نعمتونو کې تر ټولو بهترین نعمت چې د نیکه ښځه ده. نو تقریبا 11 میاشتې کېږي زه نامزاد یم، یعنې کوژده مې کړې ده. د نامزادي په اول 2 میاشتو کې لکه څنګه چې زما نامزاد دغه ویډیوګانې کتلې، ما مخکې شعرونه ویلې، همداسې ساده د کلمه شعرونه به مې ویلې، غمجن شعرونه یا د وطن په اړه دغه شعرونه به مې ویلې. چې کله زما نامزاد دغه ویډیوګانې وکتلې، ما ته ویلې چې تا په صدیق قادري صاحب نوم ده او زه نه غواړم چې دغه نوم دې تا بدنام شي او خلک دې بد یاد کړي. نو ما ویلې څه وکړم؟ دې راته ویل یا بیخي پرېږده یا هم اسلامي کانټیکټ شروع کړه، اسلامي ویډیوګانې شروع کړه چې هم د آخرت ښایسته وي او هم د مور د پلار د هم خیاط شي او هم د دنیا ښایسته وي. نو دې خبرې د ما په ذهن کې یعنې ډېر کلک ځای ونیو. 2-3 شپې مې په همدغه خبرې باندې فکر کوه، سوچ مې کوه چې زه به څنګه وکړم، څنګه به ونه کړم. خو بالاخره پلان مې ونیوه. زما یو ملګری ده، ګاونډی مو هم راځي، بلال نومېږي، کور یې ودان په لندن کې ده. دلته اکاونټونه بند د افغانستان. میسج مې ورته وکړم همدغسې یو اکاونټ راته پکار ده، غواړم چې اسلامي نشریات پکې وکړم. د هغه د کور ودان یې په دغه کې راسره همکاري وکړه. خو اوله ویډیو مې چې وه د اسلام په اړه وه، لکه د جنت او د جهنم په اړه او د رسول الله مبارک حدیثو په دغه اړه مې یو ویډیو وه. یعنې دا ویډیو مې چې کله پوسټ کړه د شپې تقریبا 9:30 بجې به وې چې دا ویډیو مې کله پوسټ کړه. نو همداسې موبایل مې کېښود، ویده سوم. چې کله سبا سهار راجګ سوم چې دا ویډیو مې وکتله، یعنې تقریبا ډېرو خلکو خوښه کړې وه او 20,000 کسانو ته ویورس رسېدلی. د خلکو دا ښایسته نظرونه او بد نظرونه مې چې ولیده. بد نظرو قصه کې نه وم ځکه چې دا ښایسته کومنټونه مې چې ولیده ما ته مثبت انرژي راکړه. نو ما هم کوشش وکړ تر دې دمه پورې مې ځان کلک کړه او دغه ځای ته راورسېدم. د خلکو په زړونو کې مې ځای نیولی ده او بس رضا مو د الله رضا په زړه کې او بس الله تعالی هم مخته نور هم بوتلي. دا چې 2 برخو کې د کار کړی دی، لومړیو کې پر شعر او ډیپلوما د کار کړی، وروسته بیا اسلامیت ته راوښتی او برکت دا دی چې یو نیک او خوښوونکې او خوشحالوونکې ښځه چې الله تعالی تاسو ته نصیب کړې ده، نو برکت د هماغې دی چې تاسو اسلامي برخې ته راوښتئ. هغه ټیک ټاک چې تا به په ډیپلوما کې کوو، په شعر کې به دې کوو، لومړی ټیک ټاک دې څنګه و؟ کله چې تا ټیک ټاک وکړ د خلکو هغه عکس العمل څنګه و؟ د خلکو کمنټس او میسج یې څنګه وي؟ چې کله ما شعرونه ویل هغه چې کله په افغانستان کې دا اکاونټونه بند شو د امارت اسلامي له خوا نه، نو بیا یو پین یا کلید بند چې ټیک ټاک کارو د سم مخته به م نه تله، ویډیوګانې به م جګې کړې یا د وطن په اړه یا هم د پاکستان چې مهاجر زموږ افغانان ورونه راوشړل د دې په اړه م شعرونه ویل. خو دونه مخکې نه تلې، د خلکو نظرونه هم که چا به ماشاءالله لیکه، چا به هم نایس لیکه، همدغسې ښایسته نظرونه به یې کول. خو اوس چې کله دغه اسلامي کنټیکټ ته راوښتم تقریبا یعنې زما په یو ویډیو باندې د 1 لک نه کومنټونه زیات شوي دي. هغه کې داسې په حساب به ټول 10 خراب کومنټونه یې نور الحمدلله د افغانانو زموږ د خویندو ورونو مینه او ښایسته نظرونه موږ ته په کومنټ کې لیکلي دي او موږ هم نوره مثبت انرژي ترلاسه کړه چې تر څو اسلام د خدمت وکړو او خلکو ته اسلام واضحه کړو. الکوزی صاحب محترم، که دا راته ووایي منځپانګه یا موضوعات او کنټنټ مو تر ډېره اسلامي موضوعات، حدیثونه او لارښوونې دي، د خلکو ریاکشن او عکس العمل څنګه دی؟ د علما کرامو، مشرانو، ځوانانو، د کوچنیو ماشومانو تاسو ته په ځواب کې او په کمنټس کې څه وایي؟ والا د خلکو خو مختلف نظرونه دي، که مشران وای، که ماشومان وای، که ځوانان، که خویندې. ما ته الحمدلله داسې خویندې هم شته ده چې لکه داسې ښایسته نظر راکړي چې کور دې ودان، موږ له تا نه ډېر څه زده کړي دي. نو په همدغه پارک چې پیلن ولاړ یو، دلته ما یو ویډیو کول، یو ګلالی ماشوم راغی د قندهار نه و، د شهرنو، د قندهار د شهرنو د سیمې و، راغی ما ته ویل زه ستا ډېر غټ مینهوال یم او له تا نه مې ډېر څه زده کړي. د دې ماشوم دغه خبرې زما په ذهن کې نور هم ځای ونیو. نو زه هم دته وهڅولم چې نور هم اسلام ته خدمت وکړم
نو دا د لکه د ګلالي ماشوم نظر و د ځوانانو له خوا نه هم همدقسې لکه نن ورځ په ښار کې ځوان ما ته ویل چې قاري صاحب کور د ودان د اسلام لپاره مې خوښېږي اسلام ته خدمت کوي ګل ځوان الله تعالی دې تا هم د ځوانان نور هم ډېر کړي او بل لکه د اسلامي امارت له خوا نه د مشران د لغمان د ولایت د اطلاعات و ریاست فرهنګ ریحان الله ممتاز چې هغه هم موږ ته مینه راکړې ده او موږ ته ویلي چې زموږ صفت یې کړی چې د مور و پلار د راپاڅېږي او دغسې زوی دې وزېږوي چې اسلام د خدمت وکړي نو د فامیل له خوا نه پاتې سو لکه د تره زامن ورونه همداسې خویندې مې پلار مې مور مې الحمدلله د دې مینه هم موږ ته پوره مینه ده او موږ یې هڅولي چې نور هم اسلام ته خدمت وکړو او زه ترې نه الحمدلله 100% راضي یم. او الکوزی صاحب که فکر وکړو موږ چې تاسې کله داسې فیمس شخصیتونه ګورو یا مشهور شخصیتونه ګورو ستوري ګورو ملي اتلان ګورو تاسې هم یو وتلې چې د اسلام لپاره خدمت کوي کله چې بازار ته وځي داسې پروګرامونو ته لاړ شئ یا په کلي ولس کې داسې د مړي ژوندي پروګرامونه لاړ شئ نو فیمس شخصیتونو پسې دغه هیوادوالو مینوال ډېر زیات کوشش کوي د هغوی سره تصویرونه وباسي ویډیوز ورسره وکړي یا نورې غوښتنې ترې لري تاسو سره دغه عکس العمل څنګه د هیوادوالو مینه څنګه ولا چې ما کله هم دغه ځوانان یا نور هم لکه غټ شخصیتونه مشران وویني لکه مشران مې چې ویني هغې راته نور هم آفریني راکوي او کوشش یې همدا راته وایي چې کوشش کوه چې نور هم اسلام ته خدمت وکړي مقاومت له لاسه مه ورکوه که مې ځوانان وویني نو عکس باسي همداسې د تشویق خبرې نور هم کوي کور یې ودان الحمدلله تر ننه پورې ما د ځوانانو څخه یعنې د نږدې نه که پسې شا غیبت کې هغه د هر انسان خپله خوښه ده نو د نږدې نه الحمدلله ځوانانو ما ته ښه کلکه او ښایسته مینه راکړې ده دا جې بند کړه. الکوزی صاحب محترم د ټیک ټاک مخکې ژوند څنګه و کله چې ټیک ټاک نړۍ ته راغلی او دغه کیسه پیل شوه ژوند څنګه دی او د ټیک ټاک په نړۍ کې وختونه څنګه تېرېږي والا شکر د الله پاک رحم ده مخکې ژوند هم خو لکه اوس چې څومره دغه د هیوادوالو مینه ګورو محبت ګورو انسان سره چې مینه او محبت وشي د هغه زړه لا نور هم خوشحالېږي او ژوند ورته خوند ورکوي لکه مخکې هم خو لکه اوس چې څومره ده دغومره مخکې ښه نه وه لکه مخکې د خپل د فامیل مینه او محبت اوس هم د فامیل ده نور علی نور ده هم د فامیل ده هم د هیوادوالو او که دا راته ووایې کله چې ټیک ټاک کې تاسې کار کوئ په دغه برخه کې ډېر افغانان ډېر ځوانان د نړۍ په کچه کار کوي خو یو داسې میسج ورکوي یو دا ډول ویډیوګانې جوړوي چې د خلکو لپاره ډېرې مضره تمامېدلی شي ډېرې تاواني تمامېدلی شي د هغوی لپاره ستاسو ویل څه دي او څنګه کولی شي له دغې برخې یوې نیکې او اسلامي برخې ته راواوړي یوې مثبتې برخې ته راواوړي مهمه خبره خو دا ده چې الله متعال هغه انسان هیڅ کله هم نه بخي چې فحشا نشري او رسول الله مبارک فرمایلی دی دغه انسان کلمه مه قبلوي څوک چې فحشا نشري د دغه ځوانانو ته خو ما اکثر هم که په فیسبوک وي که په ټیک ټاک وي که په هر بخش میډیا کې ما ورته میسج کړی او داسې میسج مې نه ده کړی چې دا ویډیو ډیلیټ کړه د دې په اړه مې د ګناه مې ورته ویلي چې دغه سزا ده دغه د رب العالمین دغه کار خوښ نه ده او ځوانانو ته مې همدا پیغام ده چې کوشش دې وکړي دا دنیا هسې پاتې دنیا ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه ته یو څو غوره ویناوې کړې په هغه غوره ویناوې کړې دا خبره هم ورته وکړه چې که ته د دنیا لپاره یو ساعت کار کوې نو د آخرت لپاره هم کار کوه نو کوشش دې وکړي چې په اسلام کې څومره خوند ده څومره عزت ده او که غواړي چې دې فالورز پیدا کړي مخکې لاړ شي اسلام کنټیکټ ته دې رسي خلک په هر رقم خبرې کوي او د ټیک ټاک په نړۍ کې خلک اکثریت دا فکر کوي چې څوک ټیک ټاک کوي څوک سوشل میډیا کار کوي یوټیوب انسټاګرام یا فیسبوک نورو پلیټ فارمز کې فکر کوي چې ډېرې زیاتې پیسې وګټي په خپل الکوزی صاحب پیسې ګټي عاید لري د ټیک ټاک نه که نه لري والا چې کوشش وکړی وی چې زحمت وباسي راحت هم شته ده نو چې زحمت وباسي حتما درته پیسې راځي او بعضې ځوانان یعنې په کومنټو کې وي چې والا دا د لایف پیسو ته نه یا د ویډیوګانو پیسو ته نه ځه ګوره دا د رب العالمین خوښه ده چې یو انسان ته په کومه زمینه پیسې برابروي نو هغه د رب العالمین لارې رزق ورکوي له کومې لارې پیسې هغه د په ژوند کې خپل زحمت او که په میډیا کې یا په موبایل د طریقې ډېری ځوانانو ګوره خالي په موبایل کې ګوتې وایي پیسې ورته راځي یو انسان چې کوشش کوي حتما به ورته چا خبره هغه زمینه یعنې مطلب الکوزي صاحب ته پیسې راځي ښه دا تاسو ته واضح چې په سوشل میډیا کې پیسې شته هر څه مهارت غواړي هر څه فکر غواړي نوښت غواړي تخلیق غواړي نو الکوزي صاحب ته ټیک ټاک پیسې راځي خو دا درته نه وایي چې څومره راځي او الکوزي صاحب که دا راته وایي چې د ټیک ټاک سره څنګ کې نور مصروفیتونه څه دي د ژوند چارې ولا د ژوند چارې خو فعلا مصروفیتونه که کوم کار پیدا سي کار هم کو او نور هم دغه د ویډیوګانې دي خپل درسونه د مکتب درسونه دي زه فعلا دغه 11 صنف کې متوکل زما مکتب ځکه شاته پاتې سو چې مدرسه کې زوم
د قرآن کریم د حفظ یعنې هغه درس مې ویلې په هغې کې پاتې سو. اوس 11 صنف کې مې درس ته هم ځم او دغه دیني درسونه لکه کتابونه دا هم داسې لوستې کوم مطالعه کوم چې یو څه ترېنه زده کړم چې کوم څیز یعنې ښه قوي نو هغه هېوادوالو ته هم په ویډیو کې بیانوم. بس نه دی تاسو هم که دا راته ووایې د ټیک ټاک په دنیا کې او په دغه کیسه کې ستاسې لپاره عموم کې د ټیک ټاکرانو لپاره لایک ډېر مهم دی، ویوز ډېر مهم دي، فالوورز مهم دي، څه مهم دي؟ په دې بخش کې خو مهم اول فالوورز دي، ځکه چې فالوورز دې پیدا کړي ویډیوګانې هم مخ ته ځي. که یو انسان وغواړي چې له ټیک ټاک نه پیسې وګټي بیا په هغه بخش کې مهم چې ده ویورشپ ده، چې څومره کسان ستا ویډیو وګوري بیا هغه نه د ویورس په سر تاته بیا لکه ډېر مهم په دغه برخه کې څه دي. اوس ټیک ټاک دنیا ته یو ځوان راځي کار کوي نو له هغه لپاره اولیت څه دی چې څه باید ډېر ولري یا کله چې بیا د ټیک ټاک منځ ته ځي او دا فیمس کېږي بیا څه ډېر مهم خو اوله د خولي ایډیولوژي ده چې د خولي ایډیولوژي دې سمه وه خلک دې فالو کوي هم او مهمه د ټیک ټاک په اکاونټ کې فالوورز دي چې فالوورز دې پیدا کړي دې سره سربیره ویډیو دې هم مخ ته ځي. او کله چې بیا د ټیک ټاک دغه نړۍ ته ور داخل شي لږ فالوورز ولري بیا څه ډېر مهم دي چې مطلب لږ عاید پرې ډېر راشي، پیسې پرې ډېر راشي. بیا مهم دا ده چې یو ښایسته فن یا یو ښایسته خبر یا یو ښایسته داسې یو مطالعه انسان مخ ته کړي دغه ټولنې ته چې خلک یې خوښ کړي چې څومره خلک خوښوي که یو نفر یې وګوري هغه هم لایک ورکړي که لس یې وګوري هغه هم لایک ورکړي چې څومره لایک اخلي همغه نه ویډیو پاریو ته هم ځي او په ده باندې عاید هم راځي ورته. یو جالبه پوښتنه د الکوزي صاحب لومړی فالوورز څوک و چې ته یې فالو کړي او لومړی کمنټ دې څه درته یاد دی؟ هغه خو والا زما دوم آیډي وه کنه دوم آیډي نه مې ځان فالو کړه ځان ته به کمنټ لیدونکو غوښتل مې دغه څه تاسو ته واضح کړم دی چې کله ټیک ټاک شروع کړی نو اول چې فالوورز راغلی په خپله بیرته ورته د بلې آیډۍ نه راغلی بیرته خپله ځان فالو کړی دی او کمنټ دې هم خپله کړی و. نو دا خبره خو واضح شو چې د الکوزي صاحب چې د ټیک ټاک په نړۍ کې ډېر زیات څارونکي لري، ډېر زیات لیدونکي مینوال لري. دا نو تاسو واضحه شوه د الکوزي صاحب هغه د ژوند تشریح مو درته شروع کړې ده او د ده ژوند درته وړاندې کوو چې د ټیک ټاک نړۍ ته څنګه راغی، د سفر او دغه کیسه څنګه پیل شوه او څنګه مخکې تللی. نو اول فالو یې په خپله ځان فالو کړی دی او بیرته کمنټ یې ځان ته په خپله کړی دی، لایک به یې په خپله کړی، هر څه به یې خپله کړي. ښه اوس که دا راته ووایې چې کله یو ځوان ټیک ټاک ته راځي څه باید وکړي د خپلې بریا لپاره، خپلې کامیابۍ لپاره، د مخکې تګ لپاره؟ والا د خپلې بریا لپاره خو بېلابېلې لارې دي خو چې کومه لاره کې عزت شته، خوند شته، د خلکو مینه شته، د هغه اصلاحي نشریات دي، اسلامي نشریات دي، فزیکي او دغسې جغرافیایي نشریات دي چې خلک الګوزی صاحب ستاسو خبره نیسم په ډېر زیاتې بخښنې سره نن سبا ځوان فکر داسې جوړ شوی دی او د خلکو هغه خبره دا ده چې په ټیک ټاک کې چې دی منظم تلل نه چلیږي، په ټیک ټاک کې ښې خبرې نه چلیږي، که چېرته د پکې بدې خبرې شروع کړي، کنځلې دې شروع کړي، کنځلماري دې شروع کړه او بېلارۍ طرف ته لاړې نو زر به فالوورز هم زیاتېږي او زر به دې ټیک ټاک هم مخکې ځي. دا خبره واقعیت لري؟ دغه ټیک ټاک ګوره داسې یو اپلیکیشن ده ښه د عزت جای هم ده او د بېعزتي جای هم ده. عموما میډیا چې څومره خلک کاروي نو د رسول الله مبارک حدیث هغه مبارک فرمایي حیا او ایمان چې د ملګري دي، چې کله حیا لاړ شي ایمان هم ځي. زمونږ هغه ځوانانو ته پیغام د هغو غرونو ته خویندو ته چې دغه کنځلماران مه سپورټ کوئ، دغه ته چې تاسو یو لایک هم ورکوئ که کومنټ هم ورکوئ دا دې ته په ګناه کې حسابېږي. او کوم انسان چې په یو ویډیو کې خراب کومنټ کوي، بد نظر کوي، یعنی بد نظر خپل هغه ورسره شریکوي، رب العالمین د ذرې حساب هم کوي، د ده نه به هم پوښتنه کوي. نو زما هغه ځوانانو ته دغه پیغام ده چې یو ځوان یعنی خراب کومنټ ورته مه کوئ، بد نظر ورته مه لیکئ چې د هغه پې زړه خفه شي، زړه به هم سربیره خفه شي خو تا ته به رب العالمین په دغه باندې عذاب هم نصیب کړي. د الکوزي صاحب محترم د ټیک ټاک دغه سفر او دغه کیسه به تر څو روانه وي، تر څومره دغه کیسه غځېږي؟ والا بس د الله تعالی نه مې دغه غوښتنه ده چې یو انسان صحتمند اوسي، بیا اقتصادي وضعیت هم ښیي، د کورني مشکلات دا وضعیت هم ښیي. نو زه انشاءالله کوشش کوم او الله تعالی سره مې دا وعده ده چې اسلام ته خدمت کوم، لکه په دغې ټولنه کې چې کوم څه زما په ذهن کې راځي د اسلام له طریقه که هغه حدیث وي که بیان وي که اسلامي نوره مثلا اسلامي حدیثونه وي یا اسلامي بیانونه خبرې وي که نه اسلام کې اسلام خو ډېر ده خو کوشش کوم چې اسلام ته خدمت وکړم تر څو چې ژوندی یم او د خلکو مینه چې له ما سره د ټیک ټاک دغه نړۍ به روانه وي، دغه سفر به روان وي انشاءالله. ښه که دا راته ووایې چې الکوزي صاحب ته یو فرصت پیدا شو له یو بل ټیک ټاکر سره د سوشل میډیا له یو بل فیمس شخصیت سره ویډیو جوړه کړي، عکس واخلي، به څوک
ولا داسې خاص هغه خو نه لرم کوشش زه له هغه انسانانو سره مینه لرم چې اسلام ته خدمت وکړي یعنی اسلامي نشریات وکړي اصلاحي نشریات وکړي د دغه ځوانانو زه خپله هم بیا خصوصا مینوال یم که ویډیو مخې ته رسېږي پوسټ کوم یې هم لایک کوم یې هم یو ښه نظر هم ورته لیکم الکوزی صاحب اکثریت ټیک ټاکران چې دي کله چې ټیک ټاک کې مخکې لاړ شي د هغوی فکرونه هم ډېر لوړ ځي بیا نه چا سره همکاري کوي او نه ورسره کار کوي که چېرته الکوزي صاحب نه مرسته وغوښتل شي همکاري وغوښتل شي ټیک ټاک په برخه کې یو ځوان راپاڅېږي د ټولنې یو غړی راپاڅېږي او تاسو نه مشوره غواړي مرسته غواړي به کولی شي هغې سره کار ولا زه خپل کوشش کوم ګوره که یو انسان تعلیم کړی وي په دغه هغه باندې اپلیکیشن د ټیک ټاک تنظیماتو باندې پوه شي یعنی تعلیم کړی په انګلیش کې هم ښه اوسي نو زه هغه طریقه ورته ښیم بیا کولی سي نو چې یعنی کوم ځوان یې هغه په بې تعلیمه یې که نه ډېر ځوانان زموږ بې تعلیمه هم شته دي نو هغه ته چې دغه تنظیمات ښیي هغه وایي چې سکرین شاټ راولېږه دا څه رقم دا څه رقم کوم بیا هغه سره هم زه خپل هغه خواري او مرسته کوم نو انشاءالله چې ځوانانو سره به انشاءالله داسې چلند ونه شي چې یعنی الله تعالی دې نه کړي چې زموږ په زړه کې غرور پیدا شي کبر پیدا شي چې ځوانانو ته داسې روغبړ یا خپل هغه وښیو چې یا دا کار زه درته نه کوم یا دا تنظیمات زه درته نه ښیم چې څه مې زده یم هغه ورته ښیم انشاءالله. الکوزی صاحب د وروستۍ پوښتنې په ډول د سوشل میډیا ورکرانو ته په دغه برخه کې کارمندان د څوک چې په ټیک ټاک کې یا کومه بله برخه کې یا کوم بل پلیټ فارم کې کار کوي ستاسې درې مهمې تجربې او مشورې به څه چې هغوی څنګه کولی په سوشل میډیا کې مخکې لاړ شي یا په ټیک ټاک کې یو فیمس شخصیت جوړ شي او په لنډ وخت کې ځان تر ډېر لوړ ځای ورسوي؟ اول مهمه خبره خو دا ده چې محمدي اخلاق ولري دغه اخلاق چې یو انسان ولري په جارو قربانو د خبریو کې نو هر انسان دغه سره مینه کوي. دومره غټه مشوره مې دا ده چې د خلکو خراب نظرونو ته به هېڅکله م ریپلی نه ورکړي که چېرته ریپلی ورکړه نو هغه چا خبره وسوې چې اور څونه پوکی ورته ورکوي تیزېږي. درېیمه خبره مې ورته دا ده چې په کوم وخت کې چې دا بیرون راوځي که چېرته فیمس شخصیت وي یعنی مشهوره وي چې بیرون راوځي خلکو سره په کبر او غرور په هغه کې نه ګرځي مثلا دا فکر نه کړي چې زه والا مشهور یم. هر انسان ته د په خپل همغه خپل اندازه کې همغسې ګوري خپل په شخصیت کې او د هغه نه بهتره دې ورته وګوري ځکه چې هر انسان د مینې لایق لري د سلام او د کلام لایق لري. نو زما همدغه درې خبرې وې همدغه درې مشورې. ډېره زیاته مننه الکوزی صاحب محترم چې موږ ته دې وخت راکړو په دغسې مصروفو وختونو کې دي څو قیمتي شیبې موږ ته ځانګړې کړه زموږ سره مو پر ځانګړې مرکه کې برخه واخیستله زموږ مېلمانه شوئ. الله دې خوشحال لره جنتي شي ورور کور مودان. درنو لیدونکو بلال الکوزی چې اصلا د لغمان اوسیدونکی دی او د ټیک ټاک په نړۍ کې ډېر زیات څارونکي او مینوال لري یو مشهور شخصیت دی یو دروند شخصیت دی. واقعیت سره کله چې د ټیک ټاکونه مونږ وکتل نو اسلام ته یو نه ستړي کېدونکی هلې ځلې او یو ښه مثبت خدمت دی چې هر ځوان دغه مکلفیت لري او دغه په هغو باندې که ووایو واجب ده چې اسلام ته خدمت وکړي فرض ده چې اسلام ته خدمت وکړي. نو له ده سره د ده پر ژوند وغږېدو د ټیک ټاک د پیل او همدا ډول د ټیک ټاک له نړۍ مخکې او د ټیک ټاک له کیسې مخکې ژوند باندې هم ورسره وغږېدلو چې ژوند څنګه تېرېده بیا ټیک ټاک کې ژوند څنګه تېرېږي څنګه مخکې روان دی د خلکو مینه او عکس العمل څنګه دی پر ټولو راسره وغږېده. که تاسې نه یې لیدلی نو کولی شئ د بلال الکوزي ټیک ټاک ته لاړ شئ د ده سوشل میډیا نړۍ ته ورننوځئ ویې ګورئ او که هلته هم نه شئ کولی نو زموږ د سټار شاین یوټیوب چینل فیسبوک پاڼې او همدا ډول ټیک ټاک ادرسونو د ده دغه نوې مرکه کتلی شئ چې د ده د ژوند ټول اړخونه پکې څېړل شوي دي. تر بیا چې د یو بل دروند شخصیت او مشهور ټیک ټاکر یا هم د یوټیوب کارمند یا سوشل ورکر سره ستاسې درانه خدمت ته حاضرېږم په پاک سپېڅلي متعال رب وسپارم ښې چارې پاک الله مو مل.